السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم جوړ او روغ به یاست او تر دې مهاله به ژوند او زندګي په خیر راتېره سوي. زه یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوی یم. نن تاسو په واتساپ کې یو داسې طریقه ښیم، کیدای شي تر اوسه تاسو ته نه وي معلومه یا فایده نه وي ځینې اخیستې. نو هغه یو داسې شی ده که تاسې یو څوک ډېر مجبوره کړي یو رقم ته ویډیو درڅه وغواړي، تاسې نه غواړئ چې هغه ته ور ولېږئ، نو بیا هم ډېر ټینګ انډیوال یې، بیا هم مجبور هم کړي چې تاسې هغه ته ور ولېږئ. نو تاسې په داسې طریقه ور ولېږئ چې هغه یو وار ته وګوري، دوم وار یې ونه شي کتلی او د هغه ګیلرۍ ته به هم نه ځي. اوس ګوره زه راځم واتساپ ته ویډیو نه غټومه، زموږ یوټیوب چینل سره لایک کړئ، ویډیو شیر کړئ تر څو د زموږ بلې ویډیو تاسو به ټیم در ورسېږي. نو زه راځم واتساپ ته. زه ګوره اوس واتساپ ته رالم، مثال زه اوس دې ته یو دغه استومه، دې ته ویډیو استوم، لاندې راځم ګوره ګیلرۍ ته راځم. زه اوس دلته ویډیو پکښې استومه، تاسې ګورئ دا ویډیو پکښې استومه، دا د کېږي هغه به ور واستوم. یار به دا غېږ نه در وګورم څنګه غېږ باسي. ته وګورئ افغانانو ته خو وګورئ افغانان څنګه غېږ باسي. اوس مې دلته راسئ، ګوره تاسې دا لاندې وینئ دغه د دې سټینګ لپاره دا شنه سټینګ پر بغل چې دغه یو ده، تاسې به دا پر ووهئ، دا یو چې پر ووهه ګوره ویډیو تنظیم شوه. اوس دغه به بیرته تاسې دلته پر ووهئ، ګوره دا ویډیو په دا رقم د شکل اوس هغه د ډاونلوډ شو، تاسې وینئ دا لاندې دا کوچنی ځای، تاسې به اوس هغه ته کله ورسېږي نو زما بل واتساپ ته هغه واتساپ ته مې ور ولېږئ. زه راځم هغه واتساپ کې هم تاسو ته ګورم. اوس راځم ګوره اوس دلته ماته پیام راځي چې راغلی، وګوره چې اوس پیام راځي. نو زه هغه واتساپ ته راځم، هغه واتساپ کې خلاصوم، نو دا به د یو وار لپاره خلاصېږي، دوم وار بیا راته نه شي خلاصېدی. اوس راځئ ګوره دا ګوره دا زما د دوم واتساپ ده، دا ګوره راغلې ده. اوس دا زه پر صافومه، ګوره دا زه صاف کړمه. دا ویډیو یو وار ماته خلاصېږي، دوم وار بیا زه نه شم کولی چې دا ویډیو خلاصه کړمه. ګوره اوس پر کلیک کومه، اوس ګوره زه راځم دلته هغه ویډیو پر وهمه، ګوره زه بېرته له دې ویډیو څخه وځم، ګوره بېرته اوس هغه ویډیو زه پر ووهمه نه راځي، تاسې ګورئ په خپله هم وینئ هغه نه راځي، بېرته نه شئ کولی چې هغه ویډیو خلاصه کړمه راولمه. نو همدغه طریقه وه، کیدای شي ستاسې د خوښ وړ ګرځېدلې، زموږ ویډیو درسره لایک کړئ، یوټیوب چینل لایک کړئ او ویډیو درسره شیر کړئ. تر بل ویډیو د الله په امان پر لوی او بخښونکي رب مو سپارم.